دوحه کې له امریکایي استازو سره تازه مذاکرات شاهین د باور جوړونې پر اقداماتو غږیږو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره سبسکرایب کړئ. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له پلاوي سره سبا او بل سبا خبرو ته کینی. د امریکایي پلاوي مشري به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازی رینا مری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي تکونو کاراتانو له یوه پلاوي سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د طالبان د پلاوي مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي کوي. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبان د پلاوي د خبرو د اجنډا په اړه وویل. دغه غونډه به 2 ورځې دوام ولري او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. په دې کې به په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدره موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات شامل وي. دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدماتونو د څیړنې د مرکز په نوښت جوړیږي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له ځینو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبې ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته یې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان له استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. تر دې خبرو وروسته رینا مری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلن، امنیتي مسایل او د نشهیي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شاملې وي.